محترم حاضرینو، ستاسو په مخ کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. د دې آیات تعلق د اسلام د یو اهمه فریضه سره دی چې هغه فریضه د زکات ده. زکات د لغوي معنا په اعتبار باندې طهارت او زیاتوالی ته ویل کیږي. عربی کې د زکات معنا صفائی راځي، عربی کې د زکات معنا طهارت راځي، او عربی کې د زکات معنا فزیاتوالی باندې هم راځي. او د شریعت په اصطلاح کې زکات څه ته وایي؟ طائفة من المال فی مال مخصوص لمالک مخصوص. د مال یو خاصه حصہ ده، د مال یو خاص مقدار ده، د یو خاص چا په مال کې په یو خاصه اندازه باندې. نو دې ته اصطلاح د شریعت کې زکات ویل کیږي. زکات پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د هجرت په 2م کال باندې فرض راغلی دی، او قرآن کریم کې د صلات او د لمانځه سره د زکات ذکر یو ځای الله تعالی قرآن کریم کې 2 ځله کړی دی، او د زکات ذکر قرآن کریم کې د لمانځه او د صلات څخه بغیرم ډیر په کثرت باندې راغلی دی. د دې څخه د زکات فرضیت معلومیږي، او زموږ په دین کې دې څخه د زکات اهمیت معلومیږي. زموږ د شریعت اصطلاح دا ده چې کوم سړی عقیده د زکات نه لري او زکات په خپل ذهن کې د هغې عقیده نه وساتي، نو هغه سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت او دین کې څه حصه نه لري. یعنی په دې خبره باندې چې د زکات عقیده نه لري، زموږ دین کې د مسلمان پاتې کېدای نشي. او چې کوم سړی د زکات عقیده لري لیکن په حلو بانو باندې په زکات کې قصور او کمی کوي، نو دنیا کې د سړی ته ډیر بدترین ګناهګار ویل کیږي، او دا مال به په دنیا کې د د لپاره وبال جانی، او په آخرت کې به د بدترین عذاب ذریعه او سبب د دې سړي لپاره. او چې کوم نیک مسلمان په ښه طریقه سره خپل زکات ادا کوي، نو دنیا کې به الله تعالی په مال کې حفاظت او برکت راولي، او د قیامت په میدان کې به الله تعالی د زکات او د مال د دې بنده د لپاره د لوی اجر او د ثواب ذریعه او سبب ګرځي. د زکات پر ادا کولو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې ډېر زیات ترغیبات او ډېر زیات هدایات راغلي دي. د یو صحابي سوال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره راځي د زکات متعلق، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته دا وایي چې ته خپل زکات ادا کوه، په دې سره به د الله تعالی په مال کې طهارت او حفاظت راولي، او د دې د ادا کولو په ذریعه به الله تعالی ستا د خپلو قریبانو سره وسیله رحمي راولي. بل ځای کې بل صحابي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الزکات جسر علی الصراط. زکات د انسان پر فل صراط باندې سربیره یو فل دی. د دې معنا دا چې کم څوک زکات ادا کوي، نو الله تعالی به د فل صراط څخه عافیت باندې تیری او جنت ته برسیږي. او چې کم سړی زکات کې قصور او کمی کوي او په حلو بانو سره زکات پر ځان باندې راګرځي، نو د هغې سړي دپاره پر پل صراط باندې جسر او فل نسته. او چې د کم سړي دپاره پل صراط باندې جسر او فل نه وي، نو د هغې سزا او د هغې عاقبت و انجام به دا وي چې هغې به جهنم ته ورشوه کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام مختلفې شعبې ذکر کوي، ورته اسلام 8 شعبې دی. یو شعبه المنځ دی، دویمه روژه ده، دریم زکات دی، څلورم حج دی، پنځمه شعبه امر بالمعروف دی، شپږمه نهی عن المنکر دی، اومه شعبه جهاد دی، او اتمه شعبه ایمان او اسلام دی چې د هغې د ټولو څخه مقدمه شعبه ده.
او چې کم سړی دی امورو کې په یوه شعبه کې کمای کوي نو د هغې په ایمان کې نقصان او کمای کوي. او په دې شعبو کې دریم نمبر باندې دستی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زکات ذکر کوي. صحابو ته په ډېر کثرت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې حسنوا اموالکم بالزکات وداو مرزاکم بالصدقه. د خپل مال د حفاظت دپاره قلاګانې راوګرځوئ چې ستاسو مال ته بیا نقصان نه رسیږي، او د مال د حفاظت قلا دا په زکات سره راګرځي. د خپل مال زکات ادا کوئ، په دې سره به الله تعالی ستاسو مالونه محفوظ وساتي. او وداو مرزاکم بالصدقه، د خپل مریضانو شفا کوئ، د خپل مریضانو علاج په صدقه باندې کوئ. چې کله تاسو نفلی صدقات مسکینانو ته ورکوئ، د هغې په ذریعه به الله تعالی ستاسو کورونه د بیماریو څخه محفوظ ساتي. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې د زکات متعلق ډېر زیات ترغیبات او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زکات متعلق ډېر زیات فضایل ذکر کوي. لیکن که یو طرف ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارک څخه د زکات متعلق فضایل دي، نو دغه رقم د زکات پر نه ادا کولو باندې وعید هم راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، غالبا د مشکات شریف حدیث دی، چې د قیامت په میدان کې اولنی چې جهنم لورځي دا درې کسان دي. پیغمبر علیه السلام وایي هؤلاء اول من تصعد به نار جهنم. په دې درې کسانو به الله تعالی اول د جهنم اور بلئ، دا به د جهنم د اور پیل وځي. په هغې کې اول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ظالم بادشاه لیکلی دی، چې کوم بادشاه د خپل رعیت سره د ظلم معامله کوي، نو د هغې سره به د الله تعالی د طرفه دایي چې هغې به په اولنۍ جهنمیانو کې چې هغې باندې به د جهنم اور اول په ده باندې بلیږي. او دویم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې کې هغه مالداره لیکلی دی چې الله تعالی مال و دولت ورکړی دی او دی په زکات کې قصور و کمی کوي. او دریم هغه مسکین چې الله تعالی په مسکنت کې مبتلا کړی دی، لیکن د هغې باوجود د ده په دماغ کې تخیل و تکبر راځي. حضرت عبدالله بن مسعود د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر فقیه صحابي دی. نو هغې وایي الله تعالی قرآن کریم کې موږ ته د دوو خبرو یو ځای امر کړی دی چې اقیموا الصلاة وآتوا الزکات، لمونځ به هم کوئ، زکات به هم ورکوئ. فمن لم یؤدي الزکات لم یقبل الصلاة، چې کوم څوک زکات نه ادا کوي د هغې لمونځ هم د خدای په دربار کې قبول نه. نو دا دوه شی سره تړلي دي چې سړی به زکات ادا کوي او سړی به لمونځ کوي. که چیرې دا هر یو بغیر د بل سره راسي، د الله تعالی دربار کې دا قبولیت نصیب پیدا کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې لا در دې حد پورې راځي چې کم سړی زکات په ښه طریقه باندې نه ادا کوي، چې کم سړی د زکات مال د خپل مال سره جمع کوي، الله تعالی به د پر مال باندې هلاکت مسلط کوي. محدثینو د دې دوې ترجمې لیکلي دي. د زکات مال د خپل مال سره را جمع کول د دې یو شکل دا دی چې ته مالدار یې او تا باندې الله تعالی زکات یې شی دی، لیکن ته د زکات اداینه په ښه طریقه باندې نه کوې، نو ته د زکات مال د خپل مال سره را جمع کوې. دویم شکل یې دا دی چې ته د مسکین په شکل باندې ګرځې، لیکن په حقیقت کې مسکین نه یې او ځان خلکو ته مسکین ښکاره کوي او د مسکنت په شکل د خلکو څخه زکاتونه راټولوي. نو په دې شکل باندې د زکات مال او د مسکینانو حق دی ته د ځان د مال سره جمع کوي، نو الله تعالی به د دې په بدله کې ستا پر دې مال باندې هلاکت ضرور مسلط کړي. یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم قوم مالداران زکات بند کړي، الله تعالی د هغې قوم پر عامو انسانانو باندې کاختی راولي. چې کم قوم کې مالداران زکات بند کړي، الله تعالی په هغې قوم کې پر دې قوم باندې بارانونه بند کړي. ځکه الله تعالی ورته ارحموا من فی الارض، ای مځکې والاو مالداران پر مسکینانو باندې ورحمیږئ، نو یرحمکم من فی السما، بیا به اسمان پر تی باندې ورحمیږي. که تاسو په خپل مابین کې سره ظالمان یاست او وس والا پر بېوسه نه رحمیږي او ضرور پر کمزوري باندې نه رحمیږي او مالدار پر غریب باندې رحم نه لري، نو بیا به تاسو په خپل معاشره کې د الله د رحم انتظار څنګه وکړئ. حدیث شریف کې راځي چې د زکات بندېدو په خاطر په معاشره کې باران بندېږي
او د بی حیايي د ډېرېدو په خاطر چې معاشره کې بی حیايي ډېره سي، الله تعالی په معاشره کې داسې بیماری ږدي چې د دې معاشرې فلرونو او نکګونو به د دې بیماری نمونه نو اورېدلي. چې کله معاشره کې بی حیايي ډېره سي نو د هغې په خاطر الله تعالی معاشره په بیماریو کې مبتلا وي، او هغې بیماری په داسې شکل باندې معاشره باندې راځي چې ما درته ویل چې مخکینی انسانانو او د دوی فلرو نکګانو د هغې د نمو سره اشنا او ولد نه یې راغلي. او چې کله معاشره کې مالداران مال بند کی، زکات بند کی، او عامه معاشره حیا ختم کی، نو بیا خو دې معاشره کې الله تعالی حرج زیات کی. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي ومل حرج یا رسول الله، حرج څه معنا چې الله تعالی په معاشره کې بیا حرج زیاتوي؟ هغه صحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الحرج القتل، الله تعالی په معاشره کې قتلونه ډیر کی، بیا به ورځ د قتل څخه خالی نه وي، بیا به شپه د قتل څخه خالی نه وي، بیا به سهار د قتل څخه خالی نه وي، بیا به ماښام د قتل څخه خالی نه وي. لیکن قتلونه به څنګه وي؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قاتل به په دې نه پوهېږي چې دا سړی پر څه باندې وژنم، او د دې مړي قریبان به په دې باندې نه سي پوه چې دا زموږ سړی پر څه باندې مړ کړي. دا د کومه ځای بنیاد را روان سي؟ دا بنیاد د مالدارانو سره روان سي چې هغې په معاشره کې زکات بند کړي، نو الله تعالی معاشره باندې رحم ختم کړي. او دا بنیاد د عام معاشره د انسانانو سره روان سي چې کله انسانان په عامه معاشره کې بی حیايي حیا ختمه کی او فحاشي او عریانی زیاته کی، نو الله تعالی پر هغې باندې دا مصیبت پر ټولو معاشره کښېږدي. حالانکه قتل زموږ په دین کې ډېره عظیمه ګناه، د قیامت په میدان کې د ټولو څه مخکې اولنی پیشي، اولنی کیس، اولنی دعوه چې د الله تعالی دربار ته راځي، هغه د قاتل او د مقتول د راځي. مقتول د خپل سر چې کم څوک مړ شوی دی هغې د خپل سر په لاس کې نیولی، او دا قاتل یې در دې ګریوان نیولی، او د الله تعالی دربار لی راولی وی یا الله د دې ظالمه څه پوښتنه وکړي چې زه پر څه باندې قتل کړم. الله تعالی ورته ته غم مه کوه، زما دې په خپل عزت او جلال باندې قسمي که ټوله کائنات ستا پر دې قتل لا جمع سوي وی، نن به ما ټوله کائنات جهنم ته ورغورځولي وی، نو دا ظالم به جهنم ته څنګه نه غورځوم؟ نو چې کله زکات په معاشره کې زکات کې کمی راسي، نو په معاشره کې کاغتي او د باران کمی راسي. چې کله په معاشره کې په عام انسانانو کې حیا ختم سي، نو په معاشره کې بیماری ډېرې سي. او چې کله په معاشره کې مالداران او مسکینان دواړه نافرمانه سو، بیا په معاشره کې قتلونه زیات سي. بیا به قاتل په دې باندې نه پوهېږي چې پر څه باندې قتل کوم، مقتول به په دې باندې نه پوهېږي چې پر څه باندې مې قتلوي. نو ځکه زموږ په دین کې زکات ډېر اهم حکم دی. ماول کې درته ویل چې کم څوک د دې عقیده نه لري هغې زموږ په دین کې مسلمان نه سي پاتېدلی، او چې کم سړی د دې په ادا کولو کې قصور و کمی کوي هغه زموږ په دین کې بدترین فاسق، بدترین ګناهګار، بدترین نافرمان انسان بلل کېږي. دنیا کې به الله تعالی دغه مال، دغه دولت د عذاب ذریعه ګرځي، او په قیامت کې به الله تعالی د دې مال او دولت په خاطر باندې د استوګنه په جهنم کې کوي. نو یو طرف ته زموږ په دین کې پر دې باندې ډېر تاکید دی چې مالدار د خپل زکات ادا کوي، لیکن د دې برخلاف دویم حکم زموږ په دین کې ډېر شدید حکم دا دی چې مالدار د خپل زکات و خپل مصرف ته رسي. چې الله تعالی کوم مصرف د مالدارۍ د زکات ورته ټاکلی دی، نو زکات لکه څنګه چې ورکول ضروري دي، دغه رقم هغه مستحق، هغه څوک چې حقدار د زکات دی هغې ته رسول ضروري دي. که یو مالدار هر څومره لوی رقم، هر څومره لوی حساب مال و دولت هغې د زکات پر نامه باندې ورکړي او خپل مصرف خپل مستحق دی نه ورسي، نو بیا د قیامت په میدان کې د هغې ذمه او غاړه د دې زکات ادا کولو څخه فارغه نه بلل کېږي. او که چیرې یو سړی په هر څومره لږ شکل باندې مال هغې په ښه شکل باندې خپل مصرف او مستحق ته ورسوي، نو بیا خو به د هغې ذمه هم فارغوي، او بیا به د هغې دپاره د ډېر لوی اجر او ثواب ذریعه او سبب هم ګرځي. سوره بقره کې صحابه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه معلومات غواړي، ما ننفق من اموالنا، موږ کومې پیسې ورکو، څومره حصه ورکو؟
چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی دربار کې د دې سوال پیښ چې صحابه خو د مال مقدار معلومول غواړي، نو الله تعالی ورته پیغمبر دې صحابه ته چې د مال مقدار ستاسو پر ذمہ، لیکن د دې څخه زیات اهم دا ده چې کم څوک زما د طرفه درته نشاندهي سو د مال هغې ته رسول د دې اهتمام وکړي. نو ځکه الله تعالی سوره توبه کې بیا په خپله د زکات مستحقین 8 صنف ورته ذکر کوي چې تاسو به زکات د 8 صنفو انسانانو ته رسوي، بیا تاسو زکات ادا دی. لیکن که د دې بجای تاسو په حلو بانو باندې نور غرضونه کې پر ځای کوئ، نو بیا به د قیامت په میدان کې دا نه وایي چې د زکات څخه زموږ ذمه بری ده. لیکن کچیر په غلطی باندې زکات د مسکین بجای مالدار ته ورسی، او په غلطی باندې د نیک عمله بجای بد عمله انسان ته ورسی چې هغه مستحق د زکات نه دی، نو بیا خو د هغې مالدار غاړې نه فارغه کیږي د زکات څخه، د هغې پر ذمه باندې زکات فاته بلل کیږي. البته دا جلا خبره ده چې د هغې په خاطر به الله تعالی د ثواب ذریعه به وګرځي، ثواب به د خیرات ثواب ولور کې، لیکن چې کوم فرضي زکات دی د هغې څخه د سړي ذمه نه فارغه کیږي. مشکات شریف حدیث مبارک دی، یو سړی په شپه کې زکات ورکي، سهار چې خلکو ته معلومات اوس نو خلکو نارې کې چې دې سړي خو برای په شپه کې وغله ته زکات ورکړی چې د هغې ټوله زندګي په غلا کې تېرېږي. هغه سړي د خدای شکر ادا کوي چې بس زما د لاسه څه ووتل. چې کله دویمه شپه رالی نو دویمه شپه بیا د هغه رقم هغه مد د زکات ادا کوي، لیکن چې سهار معلومات اوس هغې زناکارې زنانې ته چې د هغې ټوله زندګي په بدکاري کې تېرېږي هغې ته په لاس ورکړی. نو هغه سړي درېیمه شپه بیا د زکات کښلو اراده وکړه. درېیمه شپه چې کله زکات وکړی نو سهار دا معلومه شوله چې کوم زکات د ده د لاسه څه وتلی وي هغه مالداره ته رسېدلی وي چې هغوی د مال او دولت په خاطر د زکات مستحق نه وو. د 3 سره ځله د الله تعالی شکر ادا کوي او د دې سره یې دا زکات بیا مقرر کوي. نو چې کله خوب کې رالی نو خوب کې د الله تعالی د طرفه یو حاطب ورته وایي، د مشکات شریف روایت دی چې سړی چې کمی غلطه د زکات ورکوي کېدای سي هغې به د مجبورتیا په خاطر باندې په دې غلا کې اخته وو او ستا د زکات په خاطر به د دې غلا څه دی راوګرځي. او چې کومې زنانې ته د زکات ورکوي نو هغې به د مجبورتیا په خاطر په بدکاري کې لګیا وو، کېدای سي ستا د دې امداد په خاطر هغې د بدکارۍ سره وګرځي. او چې کوم مالداره ته د زکات ورکوي نو کېدای سي د هغې په زړه کې به دغه رقم د زکات کښلو جذبه راسي، نو هغې به الله تعالی پر دې باندې راوفاروي، هغې به هم د خپل مال زکات وکاږي. نو د دې روایت صدا معلومیږي چې پر دې اعمالو باندې الله تعالی سړي ته ثواب ورکوي، لیکن چې کم فرضي زکات انسان پر ذمه باندې د فرضي زکات څخه د انسان ذمه په دې شکل نه فارغه کیږي. غالبا د مشکات شریف روایت دی چې الله تعالی د زکات مقدار نبی ته ورفرې شوی چې د مال 40مه حصہ ده او په پسو کې دومره مقدار دی، په سرو زرو کې دومره مقدار دی، په سپینو زرو کې دومره مقدار دی. د هغې انداز د هغې بیان الله تعالی د نبی په خوله باندې وکړي. لیکن چې کم خلک مصارف د زکات چې د زکات به سړی چاته رسوي د هغې بیان الله تعالی نبی ته لا نور پرې شوی، بلکې سوره توبه کې الله تعالی په خپله را روان سلو 8 قسمه انسانان یې بیان کړلو چې دې 8 قسمو ته که تاسو زکات ور ورسوئ ستاسو زکات وخاطئ، د دې 8 قسمو څخه ما سواد پر بل چا ستاسو زکات نه خیسي. نو دې څه دا معلومیږي چې دا دویمه خبره چې زکات مصرف ته رسول دا د هغې څه ډېره اهم و چې زکات ادا کول، ځکه د زکات ادا کولو بیان پیغمبر علیه السلام ته ورفاته سو، لیکن د زکات مصارف الله تعالی په خپله باندې بیان کړ چې څومره حصہ د زکات مالدار ادا کوي نو د هغې به دا عقیده وي چې دا حصہ زما په ملک نه ده، دا د مسکین ملک دی، دا زما ده نه، دا د الله د طرفه د مسکین دپاره ټاکل سوې حصہ ده. نو بیا به د زکات په ادا کولو کې پر مسکین باندې خپل غرور و تکبر نه کوي چې ما خو ستا سره کومک وکړې، ما تا ته پیسې درکړې، دا پیسې د مالداره دي نه، دا پیسې د اوله سره د مسکین دپاره ټاکل سوي دي.
ځکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، بیا به خپل زکاتونه په دې شکل مه بربادوئ چې پر خلکو باندې احسانونه اچوئ او پر خلکو باندې لویې کوئ او پر خلکو باندې تکبرونه کوئ. نو مالداره بجای د دې چې پر مسکین باندې تکبر کوي، پر مسکین باندې فخر کوي او پر مسکین باندې لویي کوي، بجای د دې چې د مسکین زړه زیری د هغې پر ځای د مسکین احسان ومني چې دا مسکین الله تعالی ماته یو ذریعه جوړه کړه او د ده په ذریعه سره الله تعالی زما ذمه د یو فرضي حکم بري کړه. نو ما درته زموږ شریعت کې صرف دا خبره نه ده چې بس زکات ورکوه، په مال کې 40 حصہ ورکوه، په پلانکې کې پلانکې ورکوه. نه، زموږ شریعت کې د ټولو اهمه خبره دا ده چې زکات خپل مصرف ته ورسوه. قرآن کریم کې سورہ توبه کې الله تعالی 8 قسمه مصارف لیکلي دي. کدی اتو کسانو ته زکات ورسېده زکات ادا شو، کدی اتو کسانو ته نه ورسېده بیا د دې مالدار پر ذمہ باندې زکات فاتت. د ټولو سمخکنه لفظ الله تعالی وی للفقراء والمساکین، زکات به سړی فقیر او مسکین ته ورکوي. فقیر او مسکین دوه لفظ دي، د دې معنا صرف یو کې لږ ډېر احتیاج، په یو کې لږ کم احتیاج. فقیر او مسکین هغه سړی ته ویل کېږي چې هغې د ضروریاتو اصلیو څه سوا په خپل کور کې په خپل ملکیت کې دومره مال او دولت نه لري چې هغې و نصاب ته ورسېږي، او د نصاب مقدار دی د هر عصر په هر زمانه کې 2.5 تولې سپین زر یا د هغې قیمت چې نن په کومه ورځ باندې د 2.5 تولو سپینو زر نن د زرګره سره کم قیمت دی، د نن نصاب هغه دی چې 5 کاله مخکې کم قیمت و، د 5 کالو هغه حساب او چې د دې څه وروسته کم حساب راځي هغه د هغه وخت نصاب بلل کېږي. نن فقیر او مسکین هغه سړي ته ویل کېږي چې هغې به د ضروریاتو اصلیو څه زاید د 2.5 سپینو زرو تولو قیمت به نه لري یا به د هغې ملکیت نه لري بس. لیکن دی کی کتاب ضروریات اصلیه لیکلی دي. ضروریات اصلیه څه دي؟ ضروریات اصلیه د فقیر او مسکین هغه بلل کېږي چې یا د هغې د جان د حفاظت لپاره خرڅېږي یا د هغې د ابرو د عزت د حفاظت لپاره خرڅېږي. د جان د حفاظت لپاره څه دي؟ په هغې کې د سړي کور و مکان راځي، په هغې کې د سړي جامه و لباس راځي، په هغې کې د سړي سوارلي راځي، درمیانه سوارلي، او پای کې په زندگی کې هغه ضرورت چې بغیر د هغې څخه د ژوند نه تیریږي. او ضرورت اصلیو کې دویم شی د انسان ابرو راځي چې دومره شی د سړي سره د اصلحې په شکل درمیانه ور سره چې په هغې سره دی د خپل ځان او د خپل ناموس او د خپل عزت حفاظت کوي. دا د انسان په ضرورتو اصلیو کې شمارل کېږي. اوس د دغه ضروریاتو اصلیو سما سوا چې د کم چا سره د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت ور سره دی یا د 2.5 تولو سپینو زرو مالک دی، هغه مالک د نصاب بلل کېږي. هغې ته که سړی زکات ورکړي پر هغې باندې د مالداره زکات نه خېږي. نن سبا چې کورو کې کم خرافات پراته دي او کم زائد در ضرورات د فرنیچر او د پلان او د پلان په شکل پراته دي، یا د ټي وي په شکل دی یا د وی سی آر په شکل دی یا د ګرانو موبایلو په شکل په کورو کې دا شان دي. نو د دې شانو په وجود کې یو سړي ته زکات ورکول دا د مالدار زکات پر دی باندې نه خېږي. که څم هغه څوک په کور کې کونډه زنانه ځکه هغې په دې باندې مکلفه ده چې اول دا خرافات خرڅ کړي او د هغې چې کم قیمت رالی هغې په خپل کور کې مصرف کړي چې هغې ختم سي، د هغې څه وروسته بیا به دا د زکات اخیستلو مستحق سي. لیکن د هر کسب کاره د خپل کسب اسباب، یو سړی نجار دی د هغې سره د خپل کسب اسباب دي، یو سړی مستری دی د هغې سره د خپل کسب اسباب دي، یو سړی عالم دی د هغې سره د خپل کسب کتابونه دي. نو هغې د انسان په ضروریاتو اصلیو کې بلل کېږي، د هغې په خاطر باندې هغه سړی غني او مالداره نه بلل کېږي. او د هغې هغه د کسب اسباب چې په هر څومره کثرت سره په هر څومره زیات قیمت سره دته پراته وي دا د ضروریاتو اصلیه بلل کېږي. پر دې مال او پر دې شي باندې د دې سړي زکات هم نه فرض کېږي، یعنې پر دوم د دې شي د زکات ورکولو حکم نه راځي.
بلکې د ضرورتو اصلي او سیوا چې کوم شی د تجارت په نیت باندې لري نو پر هغه باندې پر د باندې زکات خامخا راځي. نو په مصارفو کې اول مصرف سورۃ توبه کې الله تعالی فقیر او مسکین بللی دی چې سړی په زکات فقیر او مسکین ته رسي. او ما درته وی فقیر او مسکین چې د ضرورتو اصلي او سما سیوا هغه د 2.5 تولو سپینو زرو مالک یا د هغه د قیمت مالک نه بلل کیږي. دویم لفظ قرآن کریم چې د زکات مصرف بللی دی والعاملین علیها. دویم مصرف د زکات هغه دی چې هغه د زکات د فار عامل بلل شوی دی. چې کله اسلامی حکومتونه نو هغه کې به سړی د عامل په وجه باندې په دې شکل مقررو، هغه به پر کلو ګرځېدی، هغه به پر مالدارانو ګرځېدی، هغه به پر رمو ګرځېدی، هغه به پر کشتو باندې ګرځېدی. د حکومت لپاره به د زکات مال را جمع کوي. نو هغه سړی عامل بلل کېده او چونکې حکومت مقرر کړی نو هغه سړی د فقیرانو د طرفه وکیل بلل کېده. حکومت د فقیرانو د طرفه وکیل بلل چې صرف د هغې ولاسته به د مالدار شی ور ورسېدی، ګواکې د فقیر ولاسته ورسېدی، بس د فقیر د مالدار غاړې په خلاص وي. او هغې چونکې محنت کوي، هغې به تګ راتګ کوي، هغې به ستړي برداشتولې، نو د هغې دپاره د زکات د ماله څه تنخواه ورکول او د هغې معاوضه ورکول، د هغې اجرت ورکول هم جایز. لیکن نن سبا یو سړی د یو تنظیمو د پاټۍ سربراه دی، یو سړی د خیریه موسسیو د نورو اطرافو د دې شي مالک دی، یو سړی د مدرسې معتمم او مشر دی. نو دا سړی په شریعت کې پر عاملینو باندې نسی قیاسولی. عامل خو هغه سړی و چې هغې به حکومت د فقیرانو د طرفه وکیله کوي، لیکن د مدرسې معتمم دی، که د تنظیم سربراه دی، که د موسسې مشر دی، که هر څه دی، دا د مالدارانو د طرفه وکیل دی چې در څو پورې دا سړی د مسکینو مال ته زکات نور ورسي، در هغې وخته پورې د مالدار غاړې په دې باندې نه خلاصي. که هغه سړی دا پیسې 2 کاله د ځانه سره وساتي، که هغه سړی دا پیسې 3 کاله د ځانه سره وساتي او د 2 کاله او 3 کاله کې د مالدار غاړې په دې باندې بندي. او دویم چونکې د مسکینانو د طرفه وکیل نه دی نو د هغې تنخواه د زکات د ماله څخه اخیستل هغې ته ورکول دا هم جایز نه بلل کېږي. دغه رقم نن په لویو ښارو کې چې راسې مختلفې مؤسسې دي، پلانکی ټرسټ دی، پلانکی ټرسټ دی، د خلکو علاجونه کوو او سړکان جوړو او اسپتالونه جوړو، په دې شکل باندې د زکات مد، د زکات رقوم، د زکات پیسې ځان ته راوصولوي. نو دې ته زکات ورکول دا ناروا دي او په دې خاطر باندې د مالدار غاړه د زکات څخه فارغه کیږي. په زکات کې تملیک شرط دی چې کم شی وچاته ورکوي هغه به د هغې مالک ګرځي. نو په دې خاطر د زکات د مال استعمال په مسجد کې سړی نشي کولی، د زکات د مال سره د مسجد د یو فنکه سړی نشي راوړلی، د زکات د مال سره د مسجد یو مسله څوک نشي راوړلی. نو چې کله د زکات مال په مسجد کې استعمالولی نشي نو د زکات مال به پر سړک جوړولو، پر اسپتال جوړولو، پر نورو امور باندې څنګه راسي. نو دویم سړی چې د زکات مستحق بلل شوی دی هغه څوک دی چې هغه عامل وي. عامل چې زکات راټولولو دپاره حکومت مقرر کړی دی، چونکې هغه تکلیف برداشي، هغه د فقیرانو د طرفه وکیل بلل کیږي چې کله د هغې مال ته پیسې راورسېدې بس د مالداره دستي غاړه خلاصه شوه. او دریم قرآن کریم سورۃ توبه کې والمؤلفة القلوب لیکلی دي. مؤلفة القلوب دا چې کله د اسلام ابتدایي حالات بعضې انسانان، بعضې نوي مسلمانان چې د هغې سره به دا خطره وه چې د دې په دماغو کې اسلام ډېر ټینګ شوی نه دی، د هغې سره دا خطره وه چې د دې رخ او توجه برته د اسلام څه واوړي، او د هغې سره دا بیره وه چې دا د اسلام په خلاف یو شرارت جوړ نه کړي. نو مالدارانو مسلمانانو به د زکات د مده څخه هغې ته څه پیسې ورکولې چې د دې زړونه اسلام ته مایله شي. علامه قرطبي رحمه الله لیکلي دي چې د مؤلفة القلوب چې کوم مصرف دا کل کې کل مسلمانانو لو، په دې کې غیر مسلم نه وو، البته نویو مسلمانانو د هغې په دماغو کې اسلام چونکې راسخ نه و، نو په دې خاطر د اسلام کې دا جایز و چې د مسلمانانو د زکات څخه دوی ته څه پیسې ورکول شي.
لیکن علامه قرطبي لیکلی دی چې اوس عصر کې چونکې اسلام غلبه پیدا کړه، اسلام شکوت پیدا کړي، اسلام اشاعت پیدا کړي، نو اوس د دې فرد د مؤلفه القلوب پر نامه باندې د احناف فرای کې دا دی چې اوس داسې سړی پر دنیا نشته چې هغه د طالب قلب په شکل باندې د زکات مستحق سي او د په مؤلفه القلوب کې راسي او د مؤلفه القلوب د مصرف په شکل باندې ودته زکات رواس. نو زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې دا خبره اوس د مؤلفه القلوب چې کم صنف دی هغه د زکات ته مصارف سوتلې دي، لیکن د بعض فقهاو هغه یو خبره دا کوي چې مؤلفه القلوب عام کله کافرانو کله مسلمانانو، او د بعض فقهاو رائے دا ده چې اوسم بعض کافرانو ته سړی په دې شکل د زکات پیسې ورکولی شي چې د هغې طالب قلب د اسلام طرف ته راسي، لیکن زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د دې گنجایش نشته. او دریم قسم دریم صنف چې الله تعالی قرآن کې لیکلی دی هغې لیکلی دی وفي الرقاب، چې د کم چا د غاړه او گردن د خلکو په لاس کې ګروي. د دې څه معنا؟ د اسلام په ابتدایي ادوارو کې دورو کې مریان راتلو، نو هغې به خپله کله د مولا سره بدلې کتابت وکړي، نو مولا ته به ویل خپل بادار ته به ویل چې زه به تاله دومره پیسې راجمع کړم، د هغې څه وروسته بیا ماته ازادي راکړه، نو هغې به خپله معاهده ورسره وکړه، دې ته بدلې کتابت ویل کېدل. نو د یو مرئی د بدل کتابت د فرکولو د پاره او د مرئی گردن آزادولو د پاره هغه مرئی ته زکات ورکول په دې شرط چې هغه مسلمان، نو هغه ته زکات ورکول چې د زکات په خاطر باندې د مولا د ملکیت صدا خپل گردن آزاد کی او د ځان له ازادي پیدا کی. او په ابتدایي ادوارو کې دې سړي دام د زکات یو مصرف بلل کېده، لیکن اوس ادوارو کې چونکې هغه نسته او د مریانو او د مینځو د دې نظام ختم دی، نو زموږ استاد ویل چې اوس دور کې د دې بجای بهترین مصرف هغه دا دی چې په مختلفو جیلو کې یا د علماو په شکل یا د حافظانو په شکل یا د مجاهدینو په شکل یا د نیکو مسلمانانو په شکل باندې انسانان ناست دي، صرف د پیسو په خاطر چې د هغې څه دومره بدل غواړم، د هغې څه دومره رقم غواړم، د هغې څه دومره عوض غواړم، او د هغې د قریبانو سره د هغې د خلاصون وس نسته او د هغې د خلاصون بندوبست نسته او د هغې سره دومره رقم او دومره مال نسته چې په هغې سره د هغې قریبانو غاړې راخلاصې کړي. نو ځکه د وفي الرقاب بجای بهترین مصرف په اوس وخت کې چې یو څوک په قید کې ناست دی او یا ظالمان دي او یا کافران دي، هغې پر دې باندې څه قیمت لګولی دی، نو یو مالداره که چیرې د هغې د قیمت د پوره کولو یا د هغې د قیمت په پوره کولو کې خپله ونډه د زکات د ماله څه واخلي، نو دا په موجوده عصر کې د ټولو څه بهترین مصرف بلل کېږي. او پنځم مصرف والغارمین، غارم هغه څوک دی چې قرضداره دی، پوروړی دی. قرضدار او پوروړی هغه کم پوروړي ته سړی زکات ورکولی شي، کم ته یې نشي ورکولی. چې کم سړی د خپلو بچانو نفقه پوره کوي او د خپلې زندګۍ ضروریات پوره کوي، د خپلو بچانو د نفقې او د ضروریاتو په خاطر پر دې سړي باندې قرضه راغلی ده، یا د یو چا زمان اخیستی دی او هغه بیا تښتېدلی دی، د هغې بوج پر ده باندې راغلی دی، یا هغه سړی د یو ناګهاني تاوان او حادثي او آفت لاندې راغلی دی، نو په دې خاطر دی د قرضو لاندې سوی دی، نو دا د زکات دا پوروړی د زکات مصرف دی. لیکن علماو لیکلی دي چې کم سړی صرف ناجایزو کارو کې لګیا دی او د ناجایزو کارو په خاطر باندې پر ده باندې پورو قرضه راله، یا یو سړی د خپل تجارت او د خپل مال او دولت د ډیرښت دپاره په دې ځای کې تجارت روان که دلته روان که دلته روان که دلته د تاوانه سره مخ په دغه منډو کې وخت ور باندې روان دی چې کله به مال او دولت زما لاس له راسي، نو د تجارت د بړاوېدو پورته کېدو په خاطر د مال او دولت د ډېرېدو په خاطر باندې چې کوم سړی در قرضه لاندې سي، علماو لیکلي دي چې هغه قرضداره ته زکات باید چې ورنه کولی سي. او د دې څه وروسته مصرف ویجاهدون وفي سبیل الله، چې کوم خلق د الله تعالی په لار کې جهاد کوي
فی سبیل الله عام لفظ دی، کده مجاهدینو په شکل دی، کده علماو په شکل دی، کده صوفیانو په شکل دی، کده مبلغینو په شکل دی، کده هر شکل چې کله پر هغې باندې مسکنت حمله وکړه او د هغې ضروریات د زندګۍ پوره نه دي، نو بیا قرآن کریم وایي چې دا هم د زکات بهترین مصرف بلل کېدی شي. یو سړی په خپله جهاد نه کوي او په اوس عصر کې چې د کافرانو د هر طرفه د مسلمان قوم پر عزت و پر ناموس و پر خاور و پر اسلام باندې حملې دي، لیکن په مال باندې هم نه کوي، او مال کې بیا خاص کر چې هغه د خدای کومه فریضه ده په هغې باندې هم نه کوي. نو بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو وایي من جهز غازیا فقد غزا، چې یو سړی د غازی مالو سبب ور برابر کوي، ترتیب ور برابر کوي، هغه هم د دې غازی سره په دې اجر کې شریک دی. ومن خلف فی اهله فقد غزا، چې کله غازی جهاد ته ولاړ د کور ضرورت ور پوره کوي، دیم په غزا کې ور سره شریک دی. لیکن ومن لم یغزو، یو سړی په یو شکل غزا نه وکړه، ولم یحدث به نفسه، د زړه کې د غصا وسوسه او سوچ اراده لا نه رااله، لیکن مات او فقد مات على شعبة من النفاق، بیا مرګ لراله، بیا د مرګ د منافق مرګ بلل کیږي. بیا د قیامت په میدان کې د هغې حشر په صفا مؤمنانو کې نه کیږي، د هغې حشر د منافقینو په صفو کې کیږي. ځکه بهترین مصرف هغه دی وخت کې د مجاهدینو مصرف دی، د هغې د کورونو بوج پورته کول، د هغې د اسبابو د اصلحې بوج پورته کول. که د سړي په خپل ذاتي مال کې وس نه وسي، کم سے کم د زکات په مال کې د هغې په پوره طریقه باندې مرسته کول. او آخرنی مصرف قرآن کریم و ابن السبیل لیکلی دي، چې کم خلک رالو مسافر دي او دې مسافر په خپل کور کې مالدار دی، په خپل کور وطن کې مال او دولت لري، لیکن ستا وطن لراغلی دی، هغوی د سفر په حالت کې دی، د هغې سره مال او دولت نسته، هغه د مسکنیو د مسکنتو مجبورۍ سره مخامخ سو، نو دې وخت کې دا مسافر او دا مسکین دام د زکات بهترین مصرف بلل سوی دی. لیکن که یو سړی د دې سما سیوا د خیشو د خالا په شکل، د خوشینې او د خواشې په شکل، د مبارکیو په نور حلو بانو باندې خلکو ته پیسې ولور کی، او بیا دا تمه لري چې قیامت په میدان کې زما زکات ادا سو، اسې نه چې بیا د قیامت په میدان کې دا زکات د دې سړي پر ذمه باندې پاته نه وي. نو ځکه دا مسله ډیره د احتیاط دا خبره زموږ په دین کې صرف نه ده چې یو سړی به خامخا زکات ورکوي، لیکن زکات ورکول چې څومره ضروری دي، دغه رقم زکات خپل مصرف ته رسول دا هم دغومره ضروری دي. نو پکار دا دی چې د خپل زکات لپاره سړی د نیکو انسانانو، د متقیانو، د فرهیزګارانو خلکو اطلاع وکړي چې یاره زما زکات چا ته ورسیږي. بیا خاص کر علماو لیکلی دي چې هغه انسانان چې هغوی 24 ساعته د عبادت لپاره ناست دي، هغوی خپله زندگی عبادت اور فارغه کړې ده، هغوی د دنیا د هر کار څخه ځان فارغه کړی دی، نو هغوی د دې قوم او د مسلمان د مالدار قوم هغوی د زکات د ټولو څه زیات مستحق بلل سوی دی. ځکه هغوی فرهیزګاره خلک دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ولا یأکل مالک الا تقین، ستا مال او دولت باید چې د فرهیزګاره خولې ته ورسیږي. دې کې اختلاف دی، بعضې خلک وایي چې یاره زکات چاته ورکول افضل دي. حضرت جنید بغدادي رحمه الله رائے بداوه، هغې به وی چې په ټوله معاشره کې چې کوم خلک تصوف و طریقت کې لګیا دي او د تصوف و طریقت په خاطر هغوی د عبادات دا دنیا د کاروبار سره ګرځېدلي خلک دي، دا د زکات د ټولو څه بهترین مصرف دی. د یو مالدار په باره کې راځي، هغې به خپل زکات په صوفیانو پسې ګرځاوی، او د عام محتاجانو چې کوم عام خلک په احتیاج کې راځي، د هغې به په خپل زکات کې داسې ونډه نه ښووله لکه کومه ونډه چې د صوفیانو پرته وه. یو چا ورته ویل چې حضرت ته خو مالداره انسان یې، چې کله ته د دې دینداره خلکو د صوفیانو دومره خیال ساتي، د عام محتاجانو ولې خیال نه ساتي؟ نو هغې به ورته وی چې کله دغه خلک هغه ټوله ورځ د دین د زده کړې دپاره، د دین د تعلیم دپاره، د دین د ذکر دپاره، د دین د تبلیغ دپاره ناست خلک دي، که چیرې پر دې باندې کمزوري راسي، نو زما عقیده دا ده چې زه د دې په مدد کې 1 دینار خرڅ کم، ما ته در هغه 1000 دینارو ډېر افضل دی چې عام محتاجانو ته ورسوم.
یو چا د دې مالدار خبره راواسته حضرت جنید بغدادي ته ورسوله. حضرت جنید بغدادي رحمه الله بارته چې زما عقیده دا ده چې زما په عصر کې دا د ټولو سلوي ولی کامل دی دا مالدار، او زما غوږ له چې څومره خبرې راغلي دي حضرت جنید بغدادي وایي تر اوسه پورې ما دومره بهترینه خبره په خپل غوږ کې نه وه اورېدلې چې زه په یو دینار باندې د فقهاو د صوفیانو د دیندار خلکو کومک وکم دا ماته ډېر افضل دی چې په 1000 دینار د عامو محتاجانو دا کوم. حضرت جنید بغدادي رحمه الله په عصر کې یو مالدار دی، د هغې دکانداري او تجارت ختم سو. نو حضرت جنید بغدادي رحمه الله چې څه درلود یې څه پیسې ول ورواستولې چې حضرت ستا کاروبار او تجارت او دکانداري باید چې ختم نسی دا زما په سرمایه باندې چلوه. خلکو چې کله د هغې تحقیق او تلاش وکړي نو هغې به د عامو صوفیانو سره په سودا کې سهولت او اساني کوله. چې کله به دینداره سړی سودا لرالی، صوفي سړی برالی، طالب سړی برالی او دیندار مسلمان برالی، نو د هغې سره به په سودا کې ډېر سهولت کوئ. نو حضرت جنید بغدادي رحمه الله هغه سړي ته خپله سرمایه ورواستوله چې ستا غوندې دکاندارانو تجارت او دکانداري باید چې پر موږ باندې بنده نه شي. نو حضرت جنید بغدادي رحمه الله رائے بداوه چې هغې د زکات د ټولو څه بهترین مستحق انسانان هغه خلک بلل چې هغې په تصوف او په تعلیم او په تربیت کې لګیا خلک دي. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله په خپل عصر کې لوی محدث د امام ابو حنیفه رحمه الله څه په عصر کې لږ پورته انسان، هغې به بیا د ځان دپاره دا انتخاب کوی چې زما خوښه دا د زما ترجیح دې طرف ته ده چې زما د مال او دولت یو لوی حصه د علماو ته ورسیږي، او ده به په خپل زکات کې د علماو ډېره غټه مرسته کوله. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې حضرت ته ولې د عامو محتاجانو دومره خیال نه ساتي لکه د علماو؟ نو ده ورته ویل چې زما عقیده دا ده چې د انبیاو سره لاندې افضل انسانان په معاشره کې دا خلک دي. بیا به ورته چې د دې زندگی وقف ده د دین دپاره، او که چیرې د دې د دنیا ضروریات خلک ورفره نه کي نو خدا نخواسته چې دا زموږ دین ضایع نه سي، او که دین ضایع سو دا ټوله دنیا او ټوله انسانیت به د هلاکت سره مخامخ سي. نو حضرت جنید بغدادي رحمه الله به د تصوف و طریقت والا په خپل زکات کې ډېر خیال ساتي، لیکن عبدالله ابن مبارک رحمه الله به بیا د علماو او د طلباو په زکات کې ډېر خیال ساتي. به هر حال عام عرف دا دی د پیغمبر علیه السلام د احادیثو څخه هم دا معلومیږي چې د ټولو څخه افضل ترین زکات چې سړی ورکړي هغې خپل قریب مسکین ته وله ورکړي. د ده په قریبانو کې یو سړی مسکین دی، صرف په دې خاطر باندې نه چې زما تربور دی، صرف په دې خاطر باندې نه چې زما نوم به یادوي، صرف په دې خاطر چې په تربورو کې به زما شهرت وسي، نه، دې ته به کم سے کم ښه تاکید کوي چې دا سړی یقیني مسکین دی که نه دی. چې کله دې پر دې باندې عقیده راغله چې دا سړی مسکین دی بیا د خپل زکات هغې ته ورکول دا د ټولو څخه افضل دی. دویمه خبره خطرناکه هغه دا ده چې په زکات کې ریاکاري نه کول، چې ستا پر دکان به خلک راټولي، ستا پر کور به خلک راټولي، او ستا پر دروازو به خلک در ټکوي، او تا ته به دا خوند درکوي، او ته به په دکان کې ورته ناست یو په یو شکل به عزته کړی، بل په بل شکل به عزته کړی. ځکه چې ریاکاري کله په زکات کې راله، د ریاکارۍ عمل سړي ته د خدای په حضور کې څه قبول عمل نه بلل کېږي. چې کوم عمل د ریاکارۍ په شکل باندې وسي نو چې د اسمان دروازې ته پورته سي، د اسمان د اعمالو دپاره د الله تعالی مختلف چینونه دي، 9 چینه دي، 8 د الله تعالی عرش دی. نو پر د هر چین باندې ملائکه د عمل بویوي، چې کله په هغې کې د ریاکارۍ بوی راسي، د حبیجا بوی راسي، د شهرت بوی راسي، نو بیا په یو بدبویه کپړه کې وفیچي برته یې راواستي، او دا ریاکاره انسان پر دې مخ په وویشتل سي. هغې دا ورته وایي ضیعک الله کما ضیعني، الله دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې څنګه ضایع کړم. نو که د مفتي څخه سړی پوښتنه وکړي چې یو سړي په ریاکاري باندې زکات ورکوي، نو مفتي خو به دا فتوا ورکړي چې یاره د دې سړي غاړې فارغه سوې، لیکن زکات کې چې کم ثواب دی، په زکات کې چې کم نورانیت دی، د زکات په خاطر چې کم حفاظت دی، د زکات په خاطر چې الله کم برکت راستي، د دې ټولو څخه سړی محروم او بې نصیبه سو.
ځکه د ریا په خاطر باندې الله تعالی ته څه عمل منظور و مقبول نه وي. من یرائی یرائی الله به، چې کوم سړی د ریاکارۍ دپاره یو کار کوي نو الله تعالی په دې نیت کوي چې خلک مې پر دې کار باندې وویني، نو په دنیا کې به خلک پر کار باندې وویني، الله تعالی به په وویني، لیکن په آخرت کې د بیا څه د ثواب او د اجر تمه نه کوي. د ریاکار علماو لیکلي دي 3 نښانې چې کوم سړی یو عمل پر ریاکاري باندې کوي د هغې 3 نښانې راځي. یوه نښانه د ریاکاره دا ده چې د هغې د خلوت او د جلوت ډېر فرق وي، چې په مسجد کې کم لمونځ کوي، د خلکو په مخ کې کم لمونځ کوي او په څونه ښه آداب او ارکانو باندې کوي، لیکن په کور کې چې یې کړ دی څوک نسته هغه لمونځ نشي کولی. په کور کې چې دی که لمونځ کوي نه د رکوع درک شته نه د سجدې درک شته، ولې دلته یا د ده زنانه دی یا د ده بچی دی، هېڅوک پر ده باندې څه تهمت نه راوړي. نو چې د سړي خلوت او جلوت سره بدل سو نو هغه غریب ته به دا ویل کېږي چې په مسجد کې د کم لمونځ وکړي هغه هم ریاکاري و هسې نه چې هغه دې هم د خدای په دربار کې قبول نه وي. دویم په خلوت جلوت کې دا فرق راځي چې کله د کلي خلک راسي، د قوم خلک راسي، د قبیلې خلک راسي او یو ځای د خیرات ځای دی، د چاندې ځای رالی او د نوم په هغې کې لیکل کېږي او خلکو کې د نوم یادېږي چې پلانکي دونه شی دی مسکین ته وله ورکوي، بیا خو دی پر 1000 پر 15,000 صرفه نه لري. لیکن چې کله دی ځای ته رالی چې هلته د نوم یې څوک نه اخلي، نه په ده باندې خلک خبرېږي او د نوم ذکر کېږي، نه بیا د هغې غریب مالداره د 50 روپو سره نفس خېږي. نو په دې باندې د سر خلاص کړي چې هغه د خلکو په مابین کې چې څه ورکړي ولو هغه هم د الله د رضا دپاره نو د اخلاص او د ریاکارۍ د اخلاص په خاطر نو د ریاکارۍ په خاطر و، هسې نه چې د هغې هم څه ثمره او نتیجه د قیامت په میدان کې نه وویني. په دې خاطر باندې د ریاکاره عمل الله تعالی ته منظور و مقبول نه بلل کېږي. او د ریاکاره یوه علامه دا چې خلوت او جلوت کې فرق راغلی. ما درته وایي چې کله د خلکو مابین له راسي بیا خدای دا رقم دی په دې پوهېږي چې زما نوم بلندېږي او زما نوم په خلکو کې یادېږي، بیا پر هېڅ باندې صرفه نه لري. لیکن که د مسجد په دروازه کې مسکین او غریب غږ وکړي بیا د ده کوشش دا دی چې پر بله دروازه باندې ځینې اوسي. نو دا د ریاکاره نښانې دي او د ریاکاره یو عمل کې د خلکو په مابین کې کړی دی، کې په ډېر شکل کړی دی، کې په لږ شکل کړی دی، د هغې عمل توقع تمه په ښه شکل په قیامت کې دی نشي درلودلی. دویمه نښانه علماو دا بیان کړې ده چې د ریاکاره دویمه نښانه دی چې د هغې په زړه کې بس د خلکو سره د تعریف توقع وي، د مالدارانو خلکو سره د تعریف، د مشرانو خلکو سره د تعریف، د صاحب ثروت خلک چې کوم خلک باعزته خلک باعظمته خلک مشران خلک دي، د ده په زړه کې دا وایي چې کاش کې داسې کار مې کړی، پلانکي مې تعریف کړی وی، پلانکي مې کړی وی، پلانکي مې کړی، پلانکي مې کړی. چې کله دې په زړه کې دا خبره راله چې خلک به پر دې عمل باندې زما تعریف وکړي او د تعریف توقع امید در کې پیدا سو، دې باندې پوه سو چې دا عمل دې د ریاکارۍ په خاطر دی. او چې کوم عمل د ریاکارۍ په خاطر سي د الله تعالی دربار کې زړه قدر او قیمت به نه لري. چې کوم سړی په اخلاص باندې عمل کوي دا غیم خلق صفتونه کوي، چې کوم سړی د ریاکارۍ په خاطر باندې خیر او خیرات او زکات ورکوي دا غیم خلق صفتونه کوي. لیکن د دې دوه عجیب فرق دی چې د کم سړی پر اخلاص باندې عملي دا غي چې خلق صفتونه کوي نو هغې ته د خپل ځان داسې تکلیف ورکول کېږي لکه پر دې زړه باندې چې اره چلیږي. او چې د کم سړی د ریاکارۍ په خاطر باندې عمل کوي او پر دې عمل خلق صفتونه کوي بیا د هغې زړه داسې باغ و شاداب او داسې خوشحاله لکه د جنت په باغچو کې چې سري. نو د ریاکاره دویمه نښانه دا ده چې هغې د خلکو سره تعریف او د صفت توقع تمه لري او د هغې څه باوجود چې خلک صفت او توقع او صفتو کوي نو په هغې باندې د ده په زړه کې ډېره خوشحالي راځي او دی په زړه کې باغ کېږي په دې خاطر چې خلکو پر دې عمل باندې زه ولیدم. او ته مخلص بنده هغې اعمال په داسې شکل هغه خپل نیک اعمال د خلکو سره داسې پټوي لکه خلک چې ګناه وي د بل په غلا باندې کوي. ګناهګاره ګناه داسې نه پټوي لکه نیک بنده چې کوم په اخلاص عمل کوي لکه هغې چې د خپل نیک عمل د خلکو سره څنګه پټوي. او درېمه نښانه یې دا لیکلې ده چې د ریاکاره علامه دا ده چې هغې پر د خپل عمل استقامت نه لري.
چې کم نیک کار کوي، که معمولی ریکاوټ رالی، که معمولی معنی رالی، که د معمولی خاصه یو مشکل رالی، بس بیا د دسه ګرځي په لګړي چې کله د شادۍ موقع راله دی دینداره دی نو کور ته ویل چې یاره زموږ د دیندارۍ سره دا مناسب نه دی چې موږ دا شادي پر ځان په کم شکل تیرو، او دستي زنانې ورته رامخته سي چې ته خو نو شادي پر موږ باندې داسې تیرې لکه فاتحه. بس د زنانې په دې خبره بیا د دسه ټولې په لګړي شي. نو په مخلص بنده کې پر دې خپل عمل باندې استقامت دي، هغه پر دې خپل عمل باندې کلک درېږي، هغه د یو معنی او د یو ریکاوټ او د یو مشکل څخه خیال او پروا نه ساتي. لیکن د ریاکار بنده ډېر شهر څه هغه ژر د لاسه وځي او هغه ژر په لګړي. او چې کوم سړی په اخلاص باندې عمل وکړي نو هغه خو بیا د قیامت په میدان کې د الله تعالی د عرش در سایه لاندې ناست دي. او چې کوم سړی د ریاکارۍ په خاطر باندې وکړي نو هغه خو بیا په هغه عمل باندې په بدبوې جامې په شکل هغه عمل ورته د پر مخ باندې وشتل کیږي. نو دویمه لویه خبره دا ده چې زکات خو خلک ورکوي، نو د زکات مقدار خو هر چا تور معلوم دی چې پر ما باندې په 40 روپۍ کې ورپی ده. لیکن دویمه اهمه خبره په دې دا ده چې زکات یې خپل مصرف ته ورسوي، چې کوم مصارف الله تعالی قرآن کریم کې ورته ټاکلي دي هغې ته رسول. او دریمه خبره دا ده چې په زکات کې د ریاکارۍ څخه ځان بچاول، او زکات په اخلاص سره د الله تعالی د رضا په شکل باندې او په ډیره پوشیده طریقه سره مسکین ته رسول. نن سبا د فضول خرچې دوره ده چې کله د یو سړي په محل کې د زوی واده دی، د لورې واده دی، او د یو سړي د نامه ځای دی، د یو سړي د شهرت ځای دی، بیا خو هغه سړی تاسو په دې محل او په دې کلي او په دې ښار کې وینئ چې د هغې واده په کم شکل دی، د هغې میلمستیا په کم شکل ده، او د هغې ډول و ډمامه په کم شکل دی. رنگ به هم د عجی، نوم به هم د مشري، او چهره به هم د صوفي. لیکن د رواج پر ځای، د پیغور پر ځای، د نامه پر ځای، د شهرت پر ځای بیا د غریب سره ټولې په لګوي. لیکن چې کله کال ور باندې راورسېږي د زکات حساب روان بیا خو د زکات د حساب سره د نفس خیږي. بیا که یو غریب ور باندې رامخته سي نو د پر دې تندي باندې بیا ګونجې پرتې دي. بیا کوشش دا کوي چې دا غریب څنګه د ځانه پسې واخلي، او بیا کوشش دا کوي چې د دې غریب څخه په کم شکل باندې ځان خلاص کړي. نو چې کله د نامو د شهرت ځای راسي بیا پر هیڅ باندې صرفه نه لري، لیکن د غریب سره بیا د هغې گزاره په دې شکل باندې. ګورئ دا هر غریب نه دی، دا په مسجدانو کې چې په دې روژو کې تاسو نارې وي دا ټوله مسکینان نه دي، دا کله کله د الله تعالی استازی راغلی دی پر دې ځای درته ودرېدی، اوس تا امتحان اخلي چې الله وایي ما خو تا ته دولت درکړی دی، ما اوس یو خپل مخلوق خپل بنده در واستوئ، زه داسې لږ ستا امتحان اخلم چې ته څه چل کوې. د الله تعالی د قیامت په میدان کې بنده راوګرځي وایي ابن آدم استطعمتني فلم تطعمني، ما خو زر علم ستا کور له ډوډۍ مې درڅه وغوښته، تا ولې ما ته ډوډۍ نه راکول. بنده ورته کیف اطعمتک وانت رب العالمین، ما څنګه تا ته ډوډۍ درکړې وي، ته رب یې او ته زما د ډوډۍ مجبوره څنګه وي. الله تعالی ورته اما ترى ان عبدي فلانا قد استطعمت، زما پلانکی بنده ستا کور له درلی، ستا جماعت له درلی، ستا دکان له درلی، د فقیر په شکل باندې درلی، او هغې ستاسو د ډوډۍ طلب وکړي او تاسو ورنه کولو. فلو تطعمک لوجدتنی عند ذلک، که دې چیرې هغه غریب ته ډوډۍ ورکړې وای زه به د هغې په څنګ کې ولاړ داسې به وایي لکه ما ته چې ډوډۍ راکړې وای. نو د هر غریب چې راځي دې ته د سائل په نظر مه ګورئ، دې ته د بې عزتۍ په نظر باندې مه ګورئ، او دا ترټۍ ما او د دې اهانت او سپکاوی مه کوئ. دا کله کله د الله تعالی خاص استازی ستا د امتحان په شکل باندې راځي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دور و عصر دی. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر عاشق صادق صحابه ټول د پیغمبر عاشقان دي. نو باغ ته رالی مدینه منوره کې بهترین وږی د خرما دی چې کله راوشکاوی چیرې وړم کور لی وړم چا لی وړم د پیغمبر عشق د ټولو صحابو په ذهن کې د ټولو څه مخکې پیغمبر علیه السلام دماغ کې ورځي چې پیغمبر له به وړم. چې کله حضرت عثمان غنی رضی الله عنه پیغمبر ته وږی پیش کې د خرما بهترین وږی دی، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې لاس کې ونیوی دې دوران کې سائل ودرېدی.
هغه ورته د الله رسول دا وجه ما ته راکړه پیغمبر علیه السلام هغه ته ورکړه. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دې زړه کې یو څه ارمان را لای کاش کې د دې وجه خوراک پیغمبر علیه السلام په خپل کړی راله مسجد نبوي دروازه کې ودرې دی چې کله سائل وژه را باسي بارور ته سړی پر ما باندې خرڅ کا په سور باندې وژه سائل چې کم قیمت په خپل باندې ورته عثمان غنی هغه زندرانی سائل ته پیسې ورګې برته وژه راوړي دوباره پیغمبر علیه السلام ته بیا پیش کړ سائلم پر بل دروازه باندې ورسره رااله دوباره چې کله د وژه پیغمبر ته پلاس ورکې هغه دستي ورته وته ورته ماته دا وژه راکړه پیغمبر علیه السلام کې چونکې معنا نو پیغمبر علیه السلام بیا غي ته ورکړ. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه زړه کې بیا لږ افسوس رااله دستي د مسجد نبوي دروازه ونیوله چې کله وژه سائل باسي نو حضرت عثمان غنی بیا ورته ودرې دی ورته سړی دا وژه پر ما باندې خرڅ څومره قیمت لري چې سائل په خله باندې څومره قیمت وریا دی هغه نور یا حضرت عثمان غنی دویم ځل زینران چې کله پیغمبر علی السلام له دریم ځل راوړی چې پیغمبر لاس ته ورسېده سائل پر بل دروازه ور سره وګرځېد بیا ورته ماته راک دریم ځل چې سائل وځي حضرت عثمان غنی بیا دروازه ورته ونیوله بیا زینران صدرم ځل پیغمبر علی السلام ته ورسېد صدرم زای سائل بیا را لې ورته ماته راک پیغمبر علیہ السلام صرف دا یو لفظ ورته انت سائل ام تاجر سړی ته اوس تجارت کې کسوال او فقر کې دا ستا سلرم زل دی چې ته هغه سړی ته ورکې چې ته عثمان غنی ستا سره نسی هغه مال راوړي ته برته ته خدا سي چې د دې وجه مجبور نه معلومیږي ته پر دې وجه باندې صرف تجارت کې پر ورته انت سائل ام تاجر تو سائل ک تاجر چې کله د پیغمبر د خلی صدا کلام وزي الله تعالی د عرش سره جبرائیل ور لراستي جبرائیل دستي ورته ودرې دی ورته پیغمبر استاره وای چې ام السائل فلا تنهر سائل ته بدومره خبره لانه کوي سائل ته بدرټنه نور کوي سائل ته به تکلیف نور کوي سائل ته به دومره خبري حکم نه لري چې سائل ته وکي نو مقصود می دا دی چې د زکات ادا کېدل د الله د طرفه فریضه ده او زکات خپل مصرف ته رسول د الله تعالی د طرفه فریضه ده او زکات پر ریاکاری باندې نه بربادول چې بیا د قیامت په میدان کې سړی د هغې د اجر تمه نشي کولی او په دې شپو کې خاص کر چې مسکینان تاسو له راځي د الله ډېر احسان ادا کوي د دې علاقې خلکو ته مسکینان راځي ورنه د الله په دربار کې هیڅ قدر نه لري که الله تعالی تاسو د خلکو دربارو ته وروستئ هم یې ورستولی شي نو دا د سائلان راځي غریبان راځي د دې سره په خپله ښه طریقه باندې چې څومره مرسته د سړي وسي هغه ورسره کول او د هغې سره د محبتو د شفقتو د عزتو د احترام معامله کول الله تعالی دې زموږ عبادتونه قبول کړي الله تعالی دې موږ ته د ښې ګزارې توفیق راکړي واخر دعوانا